سر الوتکه یا چورلکه راښکاره کېدله نو یوه لږه شیبه به یې نیوله او ډېره ژر به له سترګو پناه کېدله. د کلا میلمانه چې به په وار وار سره د ورځې په مهال دوه درې واره د میلمه پال په امر د کلا انګړې ته راووتل او هلته به یې قدم وهلو د الوتکو یا چورلکو او یا د ټپوسانو په تېرېدلو به ټولو په سترګو د یوه لاس چتر جوړولو او پورته به یې کتل. هلته د میلمستون بر سر ته یوه بله دروازه هم وه. هلته د چا خبره د میرمنو دهلیز و. څو تنه میرمنې کورنۍ او ماشومان پکې میلمانه ول او هغوی به هم د تفریح پر مهال انګړ ته راوتل. هلته به یې په خپلو منځونو کې لوبې کولې. د هغوی په لیدلو به بیا سره له دې چې ګردا ګرد به له یوه بل ملګري سره ګرځېدم او قدم به مې وهلو. د کوچنیو ماشومانو څخه به مې سترګې نه اړولې او زما ذهن
زه خپل لاسي بکس او کتاب راخلم، خو هغه یو تن یې وایي دغه پرېږده بېرته به راشي. کوم چا ته یې ورکړه او بیا له دروازې ووتم. پوښتنه ترې کوم چیرته ځو؟ لاندې ستاسو یو ملګری ولاړ دی، هغه دې ویني. د لویې ودانۍ له دریم پوړ څخه لومړي پوړو ته راکوز شولو. یو مې یوې خواته او بل مې بلې خواته روان دي. له ځان سره وایم زه خو هېڅکله چا داسې نه یم بدرګه کړی، دا څنګه کیدای شي؟ او بیا د قصاب تیرو چړو ته ځیر کېږم چې څنګه تیره چاړه لومړی په غوښه اچوي او بیا یې په ځان پورې په ځوړندې ډبلې چمړې په یوه مخ او بل مخ وهي او بیا پرې غوښه توږي. بیا په خپل څنګ کې روانو کسانو ته ځیر شوم. دویو ته ګورم، دویو یو بل ته ګوري، په سترګو سترګو کې افادې ورکوي. خو زما ذهن د قصاب ساتول سره بوخ دی چې څرنګه د زاړه غویي په هډوکو یې راخطا کړي، هډوکي ریز مریض شي. او بیا زه ورته وایم قصاب کاکا پیسې دې څومره کیږي؟ او هغه وایي تاسې 10 روپۍ راکړئ.
غرونو تاړو ته شړل او کله ناکله به د شړومبو د ډکو کټو سره د کلا مخې ته ولاړې وي چې خپلې شړومبې وپلوري. خو د جړۍ په مهال چې به کله د پلار په وینا په اذانونو سر شو نو سم د واره به مې د ګجرو سمڅه یاد ته راغله، سره له دې چې اذان به مې هم په جګ آواز ویلو.